څنګه په چغو چغو ستړي شو د دې ښځو پروا هم نشته دی لکه دیوال ته چې لګیا یې نه پوهېږي په خبره پته نه لګي چې د کوپړۍ کې ورله مازغه نه دي کېښودي نه پوهېږم زما خو له زرې زرې شو چې بیا بازار کې ګرځم او د دوی دا بې حیایي ګورم زړه کې مې درد پیدا شي مه کوئ الله خفه کېږي مه کوئ الله خفه کېږي د جومات کې ناست وم ماشومانو نوي نوي قرآن شریفونه راوړل ما ته مولانا صاحب دا قرآن شریفونه جومات کې کېده دا طلبا به پکې سبق وایي دا قرآن موږ دوی له ورکړی دی په میراث کې چې ګوتې ورنه وړئ کوم ټیم چې موږ موبایل له ورکړی دا موږ قرآن له ورکړی دی ورشئ وګورئ ښه داسې ګوته پرې راکاږئ داسې دوړې پې پرتې دي دغه ګردونه زموږ په دې زړونو پراته دي وګوره مسلمان په بل مسلمان باندې سلام اچولو ته تیار نه دی سکرور دی په میاشتو میاشتو د دواړو یو بل سره تعلق ختم دی د اختر مبارکۍ هم یو بل سره نه کوي وی دا قرآن شریفونه جومات کې کېده ما وی دا خو نوي قرآن شریفونه دي تاسو پکې سبق نه وایئ وی مولانا صاحب پلار مې کور جوړ کړو غټ سکرین یې ولګو غټه سکرین یې ولګو که نه وی مور مې راته وویل چې دا قرآن شریفونه جومات له یو څه بېادبي ده څومره بې وفا یو موږ دومره بې وفایي خوند نه کوي دومره غفلت خوند نه کوي الله خفه کېږي الله درته ښکلي علما درکړي دا کاریګر دي راولئ دوی سره کېنوئ ښه د دوی خیال وساتئ دوی ته به د کتاب ضرورت وي دوی ته به د جامو ضرورت وي په سلو کورونو باندې یو امام یو مولانا صاحب یو قاري صاحب چې تاسو ټول د خپلې ډوډۍ نه د یو نوڼۍ راپرې کوئ که نه نو دی پې مړېږي او ته به دې خوشحاله شې چې زما رزق الله په دی وخوړو کله چې ستا په دسترخوان باندې نیکان خلق را جمع شو که نه پوه شه چې زما رزق حلال دی او کله چې ستا مال حال هلته په ډولکو باجو او په فحاشۍ کې خرچ کېږي که نه پوه شه چې زما په دې رزق کې څه مسله ده که 5-10,000 تنخواهي وګوره زه بله ورځ زما یو ځای کې بیان و تاسو ته پته ده د 9 استادانو 25,000 روپۍ تنخواه وه په شریکه نو ما چې په حساب وکړو نو څه کم 3,000 روپۍ د یو استاد خرچه ده 3,000 روپۍ د یو کور د پیو خرچه هم نه ده داسې ده که نه نو ته ووایه چې په دې 2,500 روپۍ به دی څنګه ګزران کوي زمونږ په لاک او په 50,000 گزاره نه کېږي او دا غریب د 35 ماشومانو ختمونه وښه مولانا صاحب جمعې ته مخکې شو که نه د مانځه ټیم نو زه ورپسې داسې شاته ولاړم چې ما یې د خپو ته وکتل جرابې په خپو وې که نه جرابې شلېدلې وې پونده پکې ښکارېدله زړه کې مې درد پیدا شو الله نن د ده په وجه ټولو خلکو نوې جامې اچولې دي نن د ده په وجه خلکو کره میلمانه راغلي دي ښکلي ښکلي خوراکونه یې تیار کړي نن د ده په وجه دې ماشومانو پګړۍ په سر کړي دي نن د ده په وجه دا بچی د دې منبر د دې مصلي د ولاړې قابل په قابل شو که نه رشه د ده دا حال دی حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا وی مولانا سے مدرسې ته پیدل دي مړه تاسو چې 100 روپۍ را جمع کوي د موټر سایکل پې کېږي همت مرده مدد خدا شریک شي د یو بل په دغ درد کې دا زندګي ده چا عالم سره مینه وکړه الله د الله نبي وایي د ما سره مینه وکړه چا ما سره مینه وکړه د الله سره مینه وکړه چا الله سره مینه وکړه الله به په خپله ذمهوارۍ جنت ته داخل کړي او ګوره دا هم په سوچ کې رانه شي چې دا دوی تا ته ویلي دي زه خو میلمه سړی یم رالم او لاړ به شم که نه خو دا زما مزاج دی زه ویم که الله وغواړي دا مدارس دا جوماتونه دا به د سرو د سپینو آباد کړي که الله وغواړي د دې غریبانو غربت به ختم کړي که الله غواړي د دې علماو د دې مدرسینو به د غیب د خزانو نه امداد وکړي زما په خیال زمونږ او ستاسو د ایمان امتحان دی